افغان حکومت راتلونکې اونۍ د سولې په اړه څو اړخیزه غونډه جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د بهیر څخه د اجماع د ملاتړ لپاره د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزو غونډو په ګډون د سیمې او نړۍ په کچه د ویډیويي کنفرانس له لارې د څو اړخیزو غونډو بندوبست کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې د دغو ټولو غونډو د جوړېدو هدف د افغان سولې بهیر لپاره د ملاتړ جلبول دي. ښاغلی هیواد وویل د سولې په اړه د سیمایي او نړیوالې اجماع مهمې دوه اړخیزې، درې اړخیزې او څلور اړخیزې غونډې په آینده هفته کې په لاره واچول شي چې نتایج به یې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په لاره کې مهم او جدي نقش ولري. د بهرنیو چارو وزارت ویان د معلوماتو له مخې ټاکل شوي په دې لړ کې به د دوشنبې په ورځ افغانستان د ګاونډیو سیمو هیوادونو د 10 هیوادونو او د ملګرو ملتونو د ویډیو کنفرانس له لارې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلی هیواد وویل غونډه به د افغانستان د جلال المآب جمهور رئیس پرانیزي او د بهرنیو چارو د وزیر تر مشرۍ لاندې به ادامه پیدا کړي. غونډه به د سولې او بین الافغاني مذاکراتو څخه د ملاتړ په اړه د بحثونو او مشورې وروسته د اعلامیې په خپرېدو پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د افغانستان د سولې د بهیر څخه د ملاتړ په تړاو به یوه بله غونډه چې د نړیوالې ټولنې استازي به هم پکې برخه ولري د روانې اونۍ په پای کې جوړه شي. ښاغلی هیواد وویل درېیمه مهمه غونډه چې د افغانستان په نوښت جوړیږي د سولې په تړاو د نړۍ په کچه د اجماع د تقویت او ملاتړ غونډه ده چې د نړۍ د لویو هیوادونو او د افغانستان سره په تیرو 19 کلونو کې د بسپنه ورکوونکو 19 هیوادونو د استازو په ګډون د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ویډیويي کنفرانس له لارې جوړه شي. دا غونډه به هم د افغانستان جمهور رئیس په وینا پرانیستل شي او د یوې اعلامیې په خپرېدو پای ته ورسیږي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سابسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.